اوس باقاعده تاسو وګورئ په دغه کوم ځای اوس چې مهاجر راغلي هلته باید بازارونه جوړ شوي دي د مهاجرو شان لیلام شوي دي هلته خرڅېږي رسوم پر هغه باندې ګټه کوي ډېره ښه ګټه دي جوړه ته به هم خوشحاله یې ما د مهاجرو څه ګټه راوړه د هغه پیسې د خدای پاک ستا په مرضو باندې در مصرف کړي الله جل جلاله دې په هسپتالو په ډاکټرانو باندې ستا څخه یوسي ته څومره بې رحمه انسان یې ته یو وخت داسې حالت نه ګمارې ته دا فکر نه کوې چې دا حالت یو وخت پر ما را روان ته دا فکر نه کوې چې زه به هم یو وخت دا حالت ته رسېږم ته د خدای په دې باندې نه بیرېږه که د دغه مظلوم کور ته تا اور واچوئ تا د لکو روپو د 100 لکو روپو شی په زرهاوو ځینې واخلي تا د 2 لکو روپو شی په 1000 روپۍ ځینې واخلي او بیا خاندې خولې د خندا ډکې کور ته را روانې خپلې بیبي ته دا واقعه هم بیانوي ما خو نن دونې موقع وواله درته بې غیرته سړی شته نه چې تا د یو مظلوم د مظلومیت څخه هلته پیدا وخت دا واورئ زموږ اسلام موږ ته دا وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو د بیع المستر څخه هغه سړی چې مجبور یې د هغه د مجبوري څخه هلته پایخده اخیستل یا د مجبوره شی رانیول دا د الله رسول موږ منع کړي یو منع نه مطلب د منع څه شي په داسې قیمت رانیول چې شی د لږ روپۍ او ته په 1000 روپۍ ځینې اخلي د دې